بس کې د تقریرونو اورېدو خوندونه ما اخلي. دا ځان لا یو پیشن دی چې عالم په دواړه لاسه داسې تقریرو کې چې خلک وایي کافر مولا تا اس نے ظالم مسئلے بیان کیے. پښتانه وایي کافر مولا او ظالمې مسئلې وکړې. مولا کافر کی مسئلې ول ظالمې کی. اے خلقو دا پیشن ختم کې چې مولوی صاحب دی او ډېر ښه تقریر کوي. بس کې تاسو ټول مفتیان یې، تاسو ټول شیخ الحدیثان یې. د عمل په میدان کې مفتیان هم صفر دي، د عمل په میدان کې شیخ الحدیثان هم صفر دي، د عمل په میدان کې مولیان هم صفر دي، زنانه هم صفر دي، نارینه هم صفر دي. د علم په میدان کې موږ مخکې یو. اے کراچۍ والو راځئ د خپل ځان نه اصلاح شروع کوو، عقیده ځان له سمه کړو، عمل ځان له سم کړو، د ژبې او د زړه تار برابر کو، معاملات سم کو، خپل کور کې شرعي پرده نافذ کو، د سود کاروبارونه پرېږدو، دا دروغ ویل پرېږدو، دا ډاکې کول پرېږدو، دا د دوو ملګرو جنګول پرېږدو، دا یو ته یو شان خبره، دا بل ته بل شان خبره پرېږدو، دا د ګناهونو محبتونه پرېږدو. اے کراچۍ والو نن په دې ماحول کې عزم کو چې د الله د اطاعت او د محمد مصطفی د اطاعت میدان کې به قدم اخلو که نه به اخلو. روڑو اس پتہ نہ لگی دی دنیا کی رتوبے مقال لارا کڑی دا. حدیث صحیح کی راضی امام ترمیزی سنن کی روڑے رے ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر. اللہ د خپل بنده توبه قبلی چې سا دې ګرګړو ته ترکه مې نه در آغلی او کله چې سا ګرګړو ته راغی پوزه دې زیړه شوه، تسترګو لیدل دې کمزوري شو، اورېدل دې کمزوري شو، خپې دې وخوځولې، ژبه په اوچېدو شوه، خپل خپلوان درنه راټول شو، د بیفي رفتار دې ګډ وډ شو، اورېدل د دنیا والو دې ختم شو، خپې دې په کلکېدو شوې، سترګې دې اسمان ته نیغې شوې. بس ستا موقع دنیا کې ختم شوه، اوس تا تار برو لګېدو، اوس تا استاد رب معامله ده. فرشتي کتاب بند کی، د توبې دروازه ختم شي، ستا مال دنیا کې پاتې شو، ستا بینک بیلنس، ستا د بچو د جنگ ذریعه جوړه شوه، ستا خیسته بیبي د بل د نکاح مستحقه شوه، ستا د مال کاغذونه د بل بټوې ته لاړل. بس ته د دنیا میلمه وې، ستا د امتحان ټیم پوره شو، یو یو به حال ته ځي. ته اوس ور مخکې کېږه، تا نه یو تپوس کېږي د رب باره کې. رب دې ته نه وایي چې ډوډۍ را کړې ده، رب هغه ذات ته وایي کہ ستا مشکلات حل کونکے سوکو، ستا حاجت روا سوکو، ستا مشکل کشا سوکو. تا علتا ورمخکشوے باز تا دا دنیا نواسطہ ختم. کچرتا دا آغا رب پرمان بردار وے خطا تا خوشحالی دا تا تا مزیدی او کد آغا ربو نافرمان وے. نو حدیث دا امام ترمیزی کی راضی دا پرشتے ورلے یو گروز را اخلاص کی او امام ترمیزی وی دا سا گروز دے لو ضرب بها جبل کان ترابا کہ آغا گروز غر لرو بغیر غر بخوری خوری شی.